اجمعين. شپږ سوال شپږ دیارلس ستاسو دي، دیارلس د هغې دي. هر سوال چې دې ځای نه څوک یې اوچتوي، دې ځای نه څوک اوچتوي. نیمه دقیقه پې تاسو مشوره کولی شئ، نیم دقیقه کې دننه ګوته جیب کې چې موږ آمده یو چې دې سوال جواب وکړو. یعنې دا مشورتي سوالونه دي. ټول ګروپ به پکې برخه اخلي، د ټول ګروپ په مشوره باندې د دې سوال لپاره جواب پیدا کوئ او بیا دلته یې رایه کوئ او دلته ستاسو نمرې ثبت کېږي. صحیح شو؟ ګروپ ته به نوم کېږدي ابو عبیده بن جراح. صحیح شو؟ خالد بن ولید ولیکئ ورسره. ولید او ابو عبیده بن جراح. ها د خالد بن ولید د ګروپ یو کس دی راشي او ځان لپاره د یو سوال چت کړي او همدغه شان ابو عبیده بن جراح د ګروپ یو ملګری دی هم راشي. منظمه حلقه جوړه کړئ په نږدې ګوري هر څه دې ګوري، کتاب دې ګوري، مشوره دې وکړي. دا سوالونه دې نه کوي. کې د قاف نوم څه شی دی او حکم یې واضح کړئ. د نوم چې دا قیل علیه الوقف او حکم چې دا د ځینو علماو په نسبت باندې وقف جایز دی، خو وصل پکې بهتره دی. صحیح. فاتحه حروف مجموعه مستفعله مجموعه چې دا ثبت عظم يجود حرفه اذا صلى شكا، او د منفتحه مجموعه چې دا من اخذ وجد ساعه فكاز حقا له شرف غيث. جزاك الله خير. ماشاء الله. اوس په دې ډول ګروپ چې قوت سره برابر رواني ډول دوه پړوي دي. ان شاء الله وګورو چې راوړم معنی یو څه سره دي. ملاله استاد سوکو. نعم عاصم کوفی. جزاك الله خير. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ د ګروپ سوال ادغام کیفیت په لحاظ سره واضح. ادغام د کیفیت په لحاظ په دوه ډوله ده، ادغام تام او ادغام ناقص. ادغام تام هغه ادغام ته ویل کېږي کله چې یو حرف په بل حرف کې، یعنې مدغم حرف په مدغم فیه حرف کې په مکمل ډول پټ شي، او ادغام ناقص هغه ته ویل کېږي چې مدغم حرف او مدغم فیه حرف کې په مکمل ډول پټ نه شي، بلکې د صفات د جملې څخه کوم صفات باقي پاتې دي. جزاك الله. ماشاءالله. راځي بل سوال لپاره. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د ګروپ ته دا سوال راوړی دی د سکتي ځایونه کوم دي؟ الرحمن الرحیم. اول چې دا سورة الکهف اول نمبر آیات الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. دویم چې دا سورة یاسین 55 نمبر آیات قال یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. او دریم چې دا سورة القیامه 26 نمبر آیات وقیل من راق. او څلورم چې دا سورة المطففین 13 نمبر آیات کلا بل ران على قلوبهم. جزاك الله. د وقف په علایمو کې د صل نوم څه شی دی او حکم یې هم واضح کړه. نوم یې قد یوصل وقف او وصل دواړه جایز دي. وصل جزاك الله. د خالد بن ولید رحمه الله د ګروپ نه محترم قاری صاحب نه دا سوال انتخاب شوی دی چې د علم تجوید بنسټ د کوم کال څخه شروع شو؟ 150 150 د ابو عبیده بن جراح رحمه الله رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د ګروپ نه شدیده متوسطه او د حروف مجموعي تاسو په قسمت کې راغلي. بسم الله الرحمن الرحیم. د شدیده مجموعه چې دا اجدو کا قطابه او د متوسطه مجموعه چې دا لنعمر او د رقوا مجموعه چې دا فخذ غيث حيض ويض شخص زيسا. جزاك الله خير. ما شاء الله. اوس په توازن برابر روان دی. ابن جراح رحمه الله ګروپ تداخل کیږي
چې د صفاتو ګټې ورته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. صفات چې د حروف آوازونه صفا کوي، خاص کر دا حروفونه چې مخرجونه یو دي لکه صفیلیه، لیثویه وغیره. جزاک الله. ښه، د خالد بن ولید رحمه الله په نمایندګۍ باندې قاري صاحب ولاړ دی. دې ته ویل کېږي چې کچېرته د تلاوت په منځ کې بل صورت راشي، نو په دې صورت کې به کوم حالت جایز وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په تلاوت په منځ کې بل صورت شروع کېدل دی کې څلور حالته جوړېږي چې وصل اول جایز، فصل اول جایز، وصل اول فصل ثاني دغه پکې ناجایز ده. وصل اول فصل اول وصل ثاني دا هم پکې جایز. جزاک الله. بیا مشوره